نه وړوکی غلط کارو کې سپېړه ته وتمبو دا سپېړه ټیک ده خو د دې نه پس دته صحیح کار ښودل هم پکار نه موږ ته سپېړه وتمبو متبادل ورته صحیح نه ښیو چې دا تا غلط وکړو صحیح داسې کوه استاذ دې ته وایي نبی علیه السلام هر اندام دوه ځله وینځه صحابو ته وی وم لیدم وی او وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکوي چې یو ځل لاس ووینځه نو مونځ درته روا شو چې په دویم ځل دې ووینځه نو دوچن اجر به الله درکړي ډبل اجر فارغ شو اودس بله موقع بیا اودس شروع کړو چې اودس یې وکړو نو هر اندامې درې درې پیرې وینځه دې ته استاذ وایي څنګه په طریقه شاګردان پوهي څنګه په طریقه تعلیم ورکوي چې هر اندامې درې درې ځله وینځو صحابو ته وی وم لیدم هغوی ورته وی او وی هذا وضوئي دا زما اودس دی دا هر اندام درې ځله انزل دا زما اودس دی او زما نه مخکې چې څومره انبیا تیر شوي دي دا د هغه ټولو انبیاو اودس دی هر اندام درې درې ځله انزل نو موږ اودس کوو که نه خو ټوټۍ ته لاس ونیسو اوبه روانو داسې د مخ نه راپرېږدو یو شړق دې وباسو نه نبی علیه السلام به لپه داسې راواغېستله داسې به یې د برې نه په دې مخ ور واچوله داسې به یې واچوله مونږ یې داسې راپرېږدو نبی علیه السلام به داسې ور واچوله په دې مخ نو چې سړی اودس کوي او هر اندام درې درې پیرې وینځي د په یو ټیم د 1,40,000 کم و بیش انبیو په سنتو باندې عمل وکړه څومره لویه وعمل فی سنت عمل چې کو چې دا د سنت مطابق بس روټۍ نه مخکې لاس وینځل او وروستو لاس وینځل څومره اسان کار دی ته ورته وایې لاس وینځمه مړه ځان نه دي تبلیغي جوړ کړی دی دا خو تبلیغیان وینځي دا د تبلیغیانو سنت نه دي ښه روټۍ نه مخکې لاس وینځل او وروستو لاس وینځل وګورئ د سیرت کتابونه دا د 1,40,000 انبیاء کرامو سنت دی د روټۍ نه مخکې لاس وینځل او روټۍ نه وروستو لاس وینځل وعمل فی سنت چې عمل کو د سنت موافق هر عمل کو عالم د تپوس کو نبی علیہ السلام مونځ څنګه کړی دی جماعت ته څنګه وردنده شوی دی کم خپۍ مخکې کړې وه کپړې چې به یې اغوستې کم لستوړی به جراب پیزار به یې پخپو کو کم پیزار به یې ول پخپو کو اسان کار دا دی چې سیز اغوندئ نو ښې مخکې کوئ چې اوباسئ نو چپ مخکې کوئ نو چې پیزار پخپو کوئ نو ړومبې ښې پخپو کوه چې اوباسئ نو ړومبې چپ اوباسه جورابي اغوندې ړومبې ښې پخپو کوه چې کله جورابي اوباسي نو ړومبې چپه اوباسه امام الانبیا به په دې ټولو کارونو کې ښېوالی غوره کوو ښېوالی به یې غوره کوو نو چې عمل کوو د سنت مطابق کوو موږ ډېر عملونه وکړو